students. وعلیکم السلام. څنګه چې تاسو ته پته ده غټه وبا په موږ تېره شوه، خو لا حالت اوس هم ښه شوي نه دي، بلکې موږ له اوس هم ډېر د احتیاط کولو ضرورت دی. او هغه به موږ څنګه کوو؟ موږ به باقاعده ماسک استعمال کوو. موږ به یو بل له فاصله کې کینو. موږ به یو بل سره غیر ضروري لاس او غاړه نه ملاوو. ګډ جی بالکل. او چې موږ دغه شانتې احتیاط کوو نو انشاءالله موږ به ډېر ژر دې وبا نه شکست ورکړو. بچو یو بل ډیره ضروري خبره مې تاسو سره شریکوله. زموږ په سکول کې نوې لایبرري کولاو شوې ده او د هغې لپاره موږ ته د کتابونو ډېر زیات ضرورت دی. تاسو په کور کې چې کوم غیر ضروري استعمال او تاسو د مشرانو په استعمال کې نه هغه کتابونه به سبا ځان سره راوړئ چې موږ یې خپله لایبرري کې کیږدو او د نورو خلکو په استعمال کې راشي. ګډ مارننګ اینڈ السلام علیکم سټوډنټس. تاسو ته پرون ما یو کار حواله کړو، نو چا کتابونه راوړي دي؟ احمد بیٹا ته ما ته خپل بک وښایه. دا زموږ کور کې نه چا پړاوه نه چا راستو، نو ما سکول ته راوړو. حذیفه بچی تو خیر تا کوم کتاب راوړی دی؟ حذیفه بچی ته هم قرآن مجید راوړی، دا ولې؟ زموږ کور کې څوک ټي وي استعمالوي، څوک موبایل، دا دې ته به چا توجه نه ورکړو. دا ماته دا خو ډیره د افسوس خبره ده چې موږ سره کور کې د الله تعالی دومره عظیم کتاب موجود دی او موږ د هغې نه ناخبره یو. تاسو له هم پکار دی چې په خپل کور کې خپلو ماشومانو سره قرآن مجید تلاوت وکړئ او باقاعده د دې نه خبر کړئ چې دا د الله تعالی ډېر عظیم او الهي کتاب دی. نن نه بعد موږ خپل سکول کې باقاعده تاسو ته لومبی پیریډ د قرات اخلو، پس د هغې نه به نوره پړهی کوو.